کرام الله ګران بابا وایي چې زما د زړه په کور دی ور نه لګي، زما د زړه په کور دی ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي. که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. هغه دهقان یم که د لوږې مرمه، بغیر د ګلو مې بل کر نه لګي. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نازه خان یم. د سیف الاحد عجز رور په خپرونه کې مونږ ویلو چې کلابټ ثوابې ته راغلي یو او دلته زمونږ په لاره باندې زمونږ یو ډېر ګران مشر، ډېر خوږژبی شاعر عزیز خادم صاحب سره هم په رابطه کې وو. د هغوی ته هم کور ودانې وایو چې د وصال د مازدیګر دغې ملګرو لا وخت ورکړ او دلته یو بنډار هم را جوړ کړی دی. په دغې ښوونځي کې ناست یو، نو غواړو چې د عزیز خادم رور نه خواږه شعرونه واورو او له تاسو سره بیا شریک کړو. نو راځئ چې د وصال په مازدیګر کې عزیز خادم رور په شریکه باندې واورو. نازک بھائی او ستا ټولو ملګرو ته په خیرحالي باندې وامه ډېره مننه ستاسو چې دوره د لرې نه تاسو دلته کې مونږ لرالی او د ملګرو سره هم مخ په مخ کړو چې کوم چې د شعرونو د اورېدو په دغه کې ستاسو ډېره مننه. ډېره مننه خادم صاحب. د 3 کاله 4 کاله وړاندې هغه خبرې مو وکړې د پروګرام نه مخکې، نو هغه ساعتونه را په یاد شو. پکار ده چې زه 3 کاله مخکې راغلی 3.5 کاله، خو د ژوند داسې ستونزې دي چې هغه سړی مخکې هغې ته نو بیا وزګارېدنه لږ ډېرې ګرانې وي. نو نن راغلي یو ثوابې ته او ثوابې کې زموږ ډېر خواږه ملګري ژوند کوي. دغه ثوابې دا خلک په مونږ ګران دی سره ستاسو. نو شعرونه به راته وایي چې خوشحاله شو. بالکل شعرونه درته وامه. یو رباعي غونې ته نه مخکې وامه وایي چې ستړی ستړی وارخطا شي هغه چرته لاړ شي، او په چا چې تنګه دا دنیا شي هغه چرته لاړ شي. ستا په خندا باندې به ډېر خلک خپل سر ورکوي، او څوک چې د خلکو د خندا شي هغه چرته لاړ شي. وایي ستا په خندا باندې به ډېر خلک خپل سر ورکوي، څوک چې د خلکو د خندا شي هغه چرته لاړ شي. او یو منصور سو د احساس په سولۍ ډېرو قتل، دوا چې چاته بد دوا شي هغه چرته لاړ شي. او ستا ملنګ دا دوا کوي چې مې ستا در نصیب شي، نو چې ستا د دره بېنوا شي هغه چرته لاړ شي. او ټوله دنیا چې رسوایي ورته پیغور ښکارېږي چې د عزیز غوندې رسوا شي هغه چرته لاړ شي. مین د هجر په لمبو اوده شو، اولم په کمو تماشو اوده شو. د بلبل چغه چاوانه اورېدله، د بلبل چغه چاوانه اورېدله، د ګل په خوا کې پازغو اوده شو. او هر چا نه اورمه چې خوب نه راځي، څوک رنګین خوب شه په لیمو اوده شو. د چا سنګل وا وخت بالغ کړه چاته، څوک یې په یاد کې په سلګو اوده شو. او څه شیخ ته نه دی لیونی دی یمه، سم د ماښامه په توبو اوده شو. او سادار ته ملر کو راویښې نه کې، عزیز د څه زړه په چاودو اوده شو. وایي وړوکی یار راته دروغ وایي رښتیا نه وایي، را سره ناست دی او خبرې د بېګانه وایي. څنګه چې ته په ما مینې داسې زوم یمه، څنګه چې ته په ما مینې داسې زوم یمه، هر څه یې ووایي خو بس صرف راته دا نه وایي. او په خوله یې ګوته راته کېښوه چې مې خواله راغی، په غوږ کې ووایي راته څوک چاته د چا نه وایي. او ستا د جنت ګټل ارمان دی زما زړه د جانان، ستا د جنت ګټل ارمان دی زما زړه د جانان. جنت په مینه کې انعام دی خو مولا نه وایي. او عزیزه زه نن د خاطر شو خو چې بیا ونه کې، عزیزه زه نن د خاطر شو خو چې بیا ونه کې، دلته یې څوک چاته په مخ صفا صفا نه وایي. ډېر ښه دی. دا خو په ډېرۍ باندې ناسته خبره ده. وایي زه او ته چې به پې ناستو په هغې ډېرۍ جانانه، بېګا ټوله شپه زه ناستم داسې روک روک د خپل ځانه. ستا یادونه شي عکسونه راته مخکې مخکې کېږي، زه په زوره سترګې بند کړم چې مې نه تښتي د خوانه. او زه په پټو پټو، زه په یاره یاره سترګو نیمکه خو کې ورته ګورم چې ستا سام مې مخکې تیر شي کله وخاندي د شانه. او ستا سپوږمۍ په تماشه ده، ستوري پټ پټ راته ګوري، ستا تصویر نه کوکۍ اخلم ګوره څومره په اسانه. نو وایي مولا چغې کړلې پاسه د غفلت په خوب اوده یې، ای عزیزه لیونیه څه روک شوي دي د تا نه.
د غزل نه مخکې په دې زندګۍ د ته دوه درې شعر وامه د شپو ورځو تسلسل دی خوب او خیال د زندګي چاته ناوي وروسي چاته وبال د زندګي او څوک شوګیره ځان له ناسته وحشتناکې تنهایی کې څوک د زلفو په ول زانګي ورته ټال د زندګي او د جونګړو خاوندانو محلونه ځان له جوړ کړل چاته رقص او سرودونه سور او تال د زندګي څوک پړون غونې تلاش کې مسافر د روکې لارې چاته سپین جبین د یار په زنه خال د زندګي او څوک عزیز شان لیونی دي نه د دې نه د هغې دي څوک د عیش عشرت دلداده دا کمال د زندګي د وصال مازدیګر ستاسو د دغه پروګرام نوم دی خو زه به درته دقسې مازدیګر ووایم وایي دا لا څنګه مازدیګر دی چې یار نیشتې او غم مې غونډ د زړه په سار دی چې یار نیشتې چار چاپیره د محفل یاران خندیږي زما زړه پرهار دی چې یار نیشتې او شیخ په تمه د محشر ورځې ته ناست دی په ما هره ورځ محشر دی چې یار نیشتې هغه زړه چې په غمونو کې خندانو ټول جهان نه مرور دی چې یار نیشتې او د دنیا خلک ټول په تماشه دی عزیز ځان سره پشار دی چې یار نیشتې دا په مازدیګر شجي غزل له توامه په ماښام باندې وای نن د خپل کلي ماښام دی بیا خدای خبر چې چرته او راشه ټول دا ستا په نام دی بیا خدای خبر چې چرته بیقرار زړه مې بې له تا نه قراریږي ګوره ډېر زیات بې آرام دی بیا خدای خبر چې چرته او دا خو ته ځکه زیمه ژوند د سوز یوه نغمه ده دا خو ته ځکه زیمه ژوند د سوز یوه نغمه ده بلبل ګل ته هم کلام دی بیا خدای خبر چې چرته او دا په زر او په زور نه ده لیونی قسمت به غواړي د تنکو سرو شونډو جام دی بیا خدای خبر چې چرته او د خدای دا بوتې مات کا دا خود سره سرې ټیټ کا د خدای دا بوتې مات کا دا خود سره سرې ټیټ کا عزیز نن کستا غلام دی بیا خدای خبر چې چرته مننه جنیا ځکه سے بس پکې ډېر مننه عزیز صاحب ستاسو مننه کوم چې موږ له مو وخت راکړو دغه مازدیګر ماښام ته غاړې ورته ولاړو نو ډېر مننه الله دله روغ صحت درکړه موږ به بیا راځو تاسو له به تکلیف درکوو او دغه خواږه شعرونه به ریکارډ کوو او له دغې ملګرو سره به شریک کوو مننه بېشکه جي نیازک صاحب دا کم تکلیف دی دا خو ستاسو راتلل ګران دي چې تاسو دوره د لرې نه رالی دا هم په موږ باندې احسان وکړو د دوره لرې نه راتلل چې دی په دې ټایم کې د دومره په کاړان باندې ستاسو روزانه راتلو ته مونږ یاره هغه سترګې په لار باندې چې ورته وایي هر ټایم درته تابعدار یو چې څه ټایم راځئ او دا شعرونه څه چې ښه ډېر شعرونه یاره چې څه ټایم راځئ نو ستاسو د الله قدر وکړي او ډېره مننه ستا د ملګرو عزم دي د نورو ملګرو تاسو ته ځکه مونږ تابعدار چې کله راځئ خرورو او زمونږ د سر ګولې سړی وروره دی خو به نننۍ خبره زمونږ ستا خو زړه راغله ډېره مننه ګرانو ملګرو د وصال په مازدیګر کې مو عزیز خادم رور واورېدو د هغه د شعرونو نه به او د هغوی د خبرو نه د هغوی د نظم نه به مو خوندونه اخیستې وي زموږ تل دغه کوشش وي چې د دغې ملګرو سره د دغې مشرانو سره ناستې را جوړې کړو شعر ریکارډ کړو له تاسو ملګرو سره شریک کړو هم په دغې دعا باندې د بل ملګري د تګ پورې خپل ورور نیازه خان له ورکړي اجازت چې هر ځای الله مو ښاد ساته آباد ساته د لوی الله په امان